سلامونه احترامات مو منئ د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې په هلمند ولایت کې د کابل ادارې 10 تنه زندانیان آزاد کړي دي. میدان وردګو ولایت کې طالبانو د جګړې په ترڅ کې 9 عسکر ژوندي نیولي. بلخ کې پر یو کور هوایي برید کې 9 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ارګ ولسمشر اشرف غني وایي هر ورځ په اوسط ډول نږدې 100 تنه عسکرو ته مرګ ژوبله اوړي. روغتیا وزارت خبر ورکړی چې تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وبا 480 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل ولایت یو شمېر مدني فعالانو د پیسو له نړیوال صندوق غوښتي چې کابل ادارې ته د پور نه ورکوي ځکه چې دا د غلو جیبونو ته ځي. د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي طالبانو سره د موقت حکومت پر جوړېدو خبرو ته چمتو دی. غني یو ځل بیا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره مخالفت ښودلی. پاکستان کې د یو پښتون ځوان عامر تاکالي سره د پولیسو بد چلند قهرجن لاریونونه پارولي دي. د بولټن کتاب کې راغلي ټرمپ افغان جګړې ته په اشارې ویل زه بایللی جنگ نه خوښوم کوي ګټو بیا هم څه په لاس نه راځي. ملګري ملتونه وایي د فساد پر وړاندې د کابل ادارې پلانونه او تګلارې کارنده نه وي. د خبرونو پای